امریکا 7 میلیارده اعلان کړی و خو طالبان وایي د 28 میلیارده ډالرو زیات تجهیزات لرو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت د 28 میلیارده ډالرو په ارزښت د امریکایي نظامي تجهیزات راپاتې دي. د سرپرست حکومت د ملي دفاع وزارت د هوایي ځواک مشر وایي د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته د 28 میلیارده ډالرو په ارزښت د امریکا پوځي تجهیزات ورپاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت څېړونکي وایي له افغانستانه تر وتلو وروسته د امریکا د څه باندې 7 میلیارده ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات په دغه هیواد کې پاتې دي چې الوتکې، چورلکې، نظامي زغروال، موټر او وسلې پکې شاملې دي. خو له دې مخکې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د دغه هیواد ځواکونه د 15 میلیارده ډالرو په ارزښت د نړۍ تر ټولو غوره نظامي تجهیزات په افغانستان کې پرېښودل. امان الدین منصور دا څرګندونې په کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته وکړې. نوموړي وویل د امریکا پوځي او سیاسي اشغال پای ته رسېدلی خو فکري اشغال لا هم پاتې دی. دغه راز یادونه وکړه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د 28 میلیارده ډالرو په ارزښت د امریکا پوځي تجهیزات ورپاتې دي. خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړه چې په پاتې تجهیزاتو کې کوم څه شامل دي. هغه دا هم وویل چې په دې وروستیو کې ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې امریکا غواړي بیا افغانستان ته راشي خو د ده په خبره دغه هیواد به کله هم بیا افغانستان ته ونه ګرځي. خلک وایي طالبان باید یا تجهیزات په سمه توګه وساتي او ګاونډیانو ته یې د قاچاق مخنیوی وکړي.